اوس یوه ښځه ده ښځه چې د هغه په خپل روپۍ لري مثلا بابا یې وفات سولو په میراث کې روپۍ ورپاته سولې اوس دومره څوک نسته چې دا حج لره ورسره ولاړه شي نو پر دې در اساته حج نه دی فرض دا به دومره روپۍ پیدا کوي چې د ځان سره یو خپل قریب او عزیز بوځي د هغه خرچه ټوله دا برداشت کړي ښځه یوازې سفر نشي کولی د حج دپاره د عمرې دپاره یعنی مطلب اته اویا کیلومتره په اخوا زنانې دپاره اجازه نشته یوازې دا سفر وکړي د هغه په دې خوا اجازه شته دا یوازې یو ځای ولاړه اوس سعودي والا دا قانون جوړ کړي چې وروره بغیر د محرمه یوه ښځه سفر کولی شي پروا نه لري بغیر د محرمه یوه ښځه چې د هغه حج لره راتللی شي د الله او د رسول صریح مخالفت روان دی په سعودي کې چې مرکز د الله او د رسول د کورو دی د کورو صحیح سلو نو اوس یوه زنانه روپۍ لري خو اوس مطلب دا یوازې تللی نشي دې ته اجازه نشته اوس د دویم محرم چې کوم بلل کېږي ورور دی زوی دی پلار دی پلار خو مړ دی مثلا چې مال د هغه روپۍ ورورسېدلې یا د هغه رقم اکا دی ماما دی چې د دې رشته نه وي ورسره جایزه په هېڅ صورت کې هغه به د هغه روپۍ به هم جمع کوي هغه به د ځانه سره بیایي که هغه رقم نه ولو بیا دغسې یو قریب پیدا سولو زوی دی وراره دی اکا دی ماما دی نیکه دی بلبل د هغه سره هم دا یوازې حج لره تللی شي خپلې روپۍ خو لري هغه ابل په خپله حج لره روان دی که چیرې دې زنانې ګر سره څوک نه کوي پیدا چې دا حج لره ورسره ولاړې شي دونه روپۍ لري چې دا حج ورباندې وکړي نو دا چې کله مړه کېدله دا به وصیت کوي دا به وایي چې زما دونه روپۍ دي دا به په ما پسې یو څوک چې دی هغه حج کوي حج بدل چې کوم بلل کېږي صحیح سو د ښځې دپاره دومره ولې د دې د عزت خطره ده په دې کې الله رب العزت درته فرمایي یوازې به نه راځي حج د دې د عزت توجه عزت څومره قیمتي دی درته وګوره څومره قیمتي عزت الله رب العزت ورکړی دی اوس علما فرمایي که یو سړی راولاړ سولو په حرامو پیسو یې حج وکړي دا حج صحیح دی په کار خو نه و حج صحیح دی یا یو سړی راولاړ سو 4 روپۍ ورکړې مثلا ما ته 4 روپۍ راکړي مولوي صاحب حج لره ولاړ سه زه ولاړم ما د نفلي حج اراده وکړله نیت مې وکړي بیا چې کله ما حج وکړي زه راغلم ما ته خدای پاک خپل روپۍ راکړي پر ما باندې دوباره حج چې دی هغه فرض دی ولې ما چې هغه حج وکړي ما د نفلي نیت پکې وکړي که ما د نفلي نیت نه وای پکې کړی پروا نه درلوده ما وروسته روپۍ پیدا کړې وه هغه حج زما دپاره کافي و نفلي توری به نه وایه که د نفلي توری ووایي وروسته ته مالداره شوې د سره به حج کوې او که د نفلي توری نه ووایي حج دې وکړي بیا وروسته مالداره شوې پر تا باندې حج دی هغه نشته صحیح سلو بله خبره دا د عزیزانو اوس یو سړی روپۍ پیدا کړي روپۍ پیدا کړي یا به واده کوي یا به حج ورباندې کوي اوس څه چم وکړي دی به حج کوي ځکه حج چې دی هغه پر ده باندې فرض دی اوس یو سړی روپۍ پیدا کړي وایي یاره زما د زوی واده دی زما د لور واده دی زه څه چم وکړم هلته حج هم دی به حج کوي د زوی د لور واده چې دی هغه ضروري نه دی یوه بله خبره چې د هغه زموږ په معاشره کې ډېره خرابه ده هغه دا ده چې زوی روپۍ پیدا کړي زوی مطلب کاروبار کوئ د پلار روپۍ نه وي ورسره په خپل لاس روپۍ وګټلې اوس پر ده باندې حج فرض سولو دی حج لر نه ځي وایي یاره زما پلار حج نه دی کړی زه څنګه ولاړ سم یاره زما مشر ورور حج نه دی کړی زه څنګه ولاړ سم چې پر کوم چا حج فرض دی هغه به ځي که زوی دی زوی به ځي که پلار دی پلار به ځي که کشر ورور دی کشر ورور به ځي که مشر ورور دی مشر ورور به ځي دا نه ده چې یاره زما مشر ورور ناست دی زما بابا ناست دی زما نیکه ناست دی هغو نه دی کړی زه څنګه وکړم پر هغو الله فرض کړی نه دی پر تا باندې الله رب العزت حج دی هغه فرض کوي پر تا باندې الله رب العزت حج دی هغه فرض کوي او بیا بله خبره دا د عزیزانو اوس یو سړی دی روپۍ پیدا کړلې دی حج لره نه ولاړې الله اخر د مرګ ټیم را نږدې سو چې را نږدې سو دی به وصیت کوي چې پر ما باندې حج فرض دی دا زما د حج روپۍ به یو چا ته ورکړي چې هغه حج بدل وکړي هغه حج بدل ورباندې وکړي صحیح سلو دا هغه ما څه ضروري مسلې درته وویلې چې زموږ خلک په دې خبرو کې فی الحاله د حج څه چې دی هغه پاته دی د حج څخه پاته دی حج لره نه ځي نو بیا د ځان لپاره باندې جوړې کړي دي چې یاره نو زه مجبوره یم د زوی واده دی د بچي واده دی ته ودرځئ روزګار جوړ کړم په دې خبرو سړی نه خلاصېږي الله رب العزت صحت در کړی دی بله خبره ده یو سړی چې دی هغه په سترګو نابینا دی ګوډ دی شل دی نسي تللی حج لره د سفر نه دی پر هغه باندې بیا حج نسته پر هغه باندې حج نسته که څوم د روپۍ لري صحیح سلو منګرهان دا ډېره ښه خبره ده چې دی مري
یا د مطلب د شکېدو امید یې نشته بیا یو سړی په خپل بدل کې واسطه چې یاره ته ولاړ شه زما پر ځای باندې حج چې دی هغه وکړه صحیح شو. الله رب العزت د حج تورې تر ټولو اخرني مشته ایښي دي. ته به جوړ یې، ته به روغ یې، ته به مالدار یې، ته به مطلب امن به یې، لاره به جوړه یې، صفا به یې، د بادشاه د خوا به لاره بنده نه یي، د بچیانو دپاره د 40 ورځو یا د هر څو وخت چې ته حج لرې ځې د غومره خوراک به ته لرې، د لارې د سفر مطلب هغه خرچه به ته لرې، بیا پر تا باندې حج فرض دی. که پوروړی وي پر تا باندې نسته، که په سترګو نابینا وي پر تا باندې نسته، که په پښو باندې شل وي پر تا باندې نسته، که کوړ وړوند وي پر تا باندې نسته. یعنې دا څونه ډېرې خبرې دي. اوس هم یې سړی وایي چې یا ته ودرې ګورو بیا ته وده ګورو بیا اوس لا ځواني ده بیا به وروسته ګورو. د هغه ځوانۍ هلته ورسئ ګورې په هدیره کې وګورې بیخي ډېر ځوانان چې دي هغه پراته دي. نو لهذا د الله رسول فرمایي وایي کوم سړي ته چې الله رب العزت وس ورکړی دی چې دی حج وکړي د هغه باوجود دی حج نه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دی د څه چم وکړي، دی د راولاړ سي بیا قیامت په ورځ دی ځان په یهودو کې شماري هم د خوښه ده او کې په نصاراو کې شماري. او بیا الله فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې چاته الله وس ورکړی دی هغه د حج کوي او چې بیا حج نه کوي ومن کفر فان الله غنی عن العالمین. که یو سړی وایي زه حج نه کوم بس ټیک ده صحیح ده خبره خلاصه ده. الله فرمایي زه غنی یم د دې خبرو څخه، هېڅ تا ته حجت ضرورت نه لرم. ته جنت ته ضرورت لري، ته په قبر کې و آرام ته ضرورت لري، د حشرګاه پر میدان و اسانه حساب ته ضرورت لري، پر پل صراط د نه لکېدو ته ضرورت لري، د الله و رضا ته ضرورت لري، د محمد رسول الله و شفاعت ته ضرورت لري. نو یې ته وکړه. موږ به دې شان ته ضرورت نه لرو. الله و رسول فرمایي زه تا ته ضرورت نه لرم. نو چې ته ما ته ضرورت لري دا وکړه. نو چې ودې کوي زه به بیا تا لره په ښه درس وم. که دې نه دی کړی الله فرمایي زه غني ذات یم، که رالی که نه رالی څه خاص خبره نه ده. خیر عزیزانو الله رب العزت دې موږ توفیق راکړي چې موږ حجونه وکړو. الله رب العزت ته هر مسلمان مطلب نصیب چې دی هغه وکړي، که نر دی که ښځه ده. او بیا الله رب العزت دې و هر چا ته توفیق د یو واره نه د سلو وارو توفیق ورکړي، د سلو عمرو دی الله توفیق ورکړي. الله وعده کړی د الله رسول وعده کړی دی یو به د فقر لرې کومه بل به د ګناهو څخه خلاص کړم. موږ څونه ګناهګار یو، موږ څومره فقیران یو او دا دوه خبرو ته موږ ضرورت لرو چې الله مې وبخشي او دنیا او مال او دولت چې دی هغه راکړي. خیر الله رب بیا که سړی راولاړ شو وروره پیسې پور کې حج وکړي هم پروا نه لري صحیح سو بیا ورسته مالدار سو هم پروا نه لري بس هغه د لپاره هغه حج دی هغه کافي سلو. و خیر الله رب العزت ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله رب العزت بغیر د حج بغیر د عمره نه وجني او کم څوک چې بغیر د حج د عمره مړ دي الله دې احسان سره وکړي، الله دې مغفرت وفرمایي، الله دې د خپل جانبه خپل فضل چې دی هغه باندې وکړي کنه مستحق نه مرجو نه هغه دي چې الله رب العزت مو وبخشي. خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول